ترورې ته ګورې کیسه پیل کړه کیسه د ژوند کیسې. ګرانو همزولو السلام علیکم. بیا هم د ژوند کیسو د خپرونې وخت را رسیدلی. لومړی به د نن کیسې یوه لنډه برخه در واوروم. زه به داسې کار وکړم چې هغه به هم راته حیران شي. صبر دا دې ورځم. دا غږ د ولي په نوم د یو هلک و. دا چې ولې یې دا خبره وکړه او څه به وکړي، راځئ په ګډه به کیسې ته غوږ شو. واه نن څنګه ښه ګرم لمر دی. تېره ورځ ډېر تېز شمال او ساړه و، خو نه پوهېږم چې طوطي نن څنګه رانغی. ته صبر تر څو چې هغه راځي، زه به په دغه پیاله کې چای واچوم. هغه دی شکر، طوطي راغی. سلام علیکم اکا. سلام. وعلیکم سلام طوطي، په خیر راغلې. خیر یوسې اکا، خیر یوسې. طوطي تا خو ویل چې وخته درځم، خو ډېر ځنډ دې وکړ. چیرې وې؟ اکا ځان ته مې ځاله جوړوله، ناوخته شو ناوخته. ښه بیا دې ځاله جوړه کړه که نه؟ نه اکا، هر څه مې چې وکړه ځاله مې جوړه نه شوه کړی. طوطي کارو خو ډېره ښه ځاله جوړوي، خو له هغې نه به دې زده کړي وو چې څه ډول ځاله جوړېږي. زه اکا خرابه څه وي چې زه له هغې نه د ځالې جوړول زده کړم. ځاله هی طوطي، ته هم داسې خبرې کوې لکه د ولي. هسې نه د هغه کانه در باندې وشي. ولي هغه څوک دی اکا؟ څوک دی؟ طوطي نن به د ولي کیسه درته وکړم، ښه راته غوږ شه. نو څه ته ګورې اکا، کیسه پیل کړه کیسه. سمه ده طوطي. ونه و یو ښکلی کلی و. په دغه کلي کې د ولي او منیر په نومونو دوه ملګري اوسېدل. منیر له خویندک وهلو سره ډېره مینه درلوده. تل به هغه په خویندک وهلو کې له ملګرو مخکې و. او طوطي د ژمي په یوه ورځ یې همزولو وویل چې سبا ورځ به د غره لمنې ته ځي چې د خویندک مسابقه جوړه کړي. هر څوک چې دا مسابقه وګټي هغه ته به جایزه هم ورکول کیږي. ولي له ځان سره وویل چې دی پوهیږي چې په دې کلي کې یوازې منیر له ده نه په خوینده کې مخکې دی، خو داسې کار به کوي چې ولي به هم ورته حیران شي. وکشه طوطي درته وایمې. څه ځنډ نه وروسته ولي خپل ملګري منیر پسې ورغی. دواړه د کلي ډنډ ته لاړل چې هلته د سبا ورځې د مسابقې لپاره تمرین وکړي. د هغه ډنډ اوبو مخ یخ نیولی و. منیر به په دې ډنډ کې ورغورځوم تر څو یې د ښوی بوټونه اوبو کې ورک شي. بیا زه کولی شم د سبا سیالۍ وګټم. ولي څنګه له ځان سره غږېږې؟ هېڅ ما ویل هلته ګوره د ډنډ اوبو څنګه ښه یخ نیولی دی. هو ولي ته ښه وایې، دا ډېر ښه ځای دی، خو زه لږ تشویش لرم. یاره منیره ته هم ډېر تشویشي یې. داسې ځای به ډېر تر اوسه په دې کلي کې نه وي لیدلی. له دغه ځای چې خویندک ووهو تر هغه وړاندې ځایه ځو. دا خبره خو ده، خو تېره شپه اسمان ځای وریځ و، د ډنډ یخ به اوس هم کلک نه وي. ولې کلک نه دی؟ ګوره زه دا ځای په پښه وهم. وینې دا یخ ډېر کلک دی، تشویش مه کوه. ښه نو ولې راځه نو چې همدلته مسابقه وکړو. هله نو مخکې شه. منیره زه کاشکې ستا په څېر تکړه وای. ته خو خویندک وهلو کې ډېر تکړه یې. ځه ته مخکې شه. سمه ده، خو ته هم راپسې راځه. دا دې زم درځم. واه یخمالک وهل څومره خوند کوي. یاله منیره دلته راشه. دا دی زم درځم. اوس به دې چاره وشي، ډېر ژر به په اوبو کې ورولوېږي. اوهو دا د اوبو پر مخ یخ خو ډېر کلک دی. منیر څومره تیز پرې روان دی. ولې ودرېدې؟ هله رامنډه که، خویندک ډېر خوند کوي. دا دی درځم، خو ستا په څېر خویندک مې نه دی زده. راځه زده کوي. ښه سمه ده. د ډنډ دغې غاړې سم یخ نه دی نیولی. منیره څه وایې ولې؟ دا زه چې ولاړ یم دې خوا ته خویندک راووهه، دا ډېر ښه ځای دی. ښه سمه ده، دا دې درغلم. ولې ما ویني څومره تېز روان یم. واه خویندک څومره خوند کوي. طوطي تا خو واورېدل چې منیر د کلي د اوبو د ډنډ پر سر چې یخ نیولی و
یخمالک یا خویندک واهه لږ ځنډ نه وروسته د اوبو پر مخ یخ مات شو او منیر لاندې اوبو ته ور وغورځېد. اوش بیچاره خاکه اوس به څنګه شي څنګه؟ توتي ښه و چې د ډنډ ژۍ وه د منیر پښې ځمکې ته رسېدلې خو نه یې شو کولی له اوبو نه ووځي. ولي ملګری خوشحاله و ویل یې اوس یې کار وشو. هغه هم له کوښښ وکړ خو یې نه شو کولی چې منیر له اوبو نه وباسي. خاکه بیا څه وشول بیا خو داسې وشول توتي چې د منیر اکا له غذایه تېرېده. منډه یې ور واخیسته منیر یې له اوبو نه ویست خو یو بوټي په اوبو کې پاتې شو. ترې چې هر څه کوښښ وکړ ویې نه شو کولی چې هغه بوټي له اوبو نه وباسي. په منډه یې خپل وراره یعنې منیر کور ته ورساوه. او توتي ولی ډېر خوشحاله و. ویل یې منیر خو مې له بوټانو خلاص که. ساعت وروسته د منیر پوښتنې ته کور ته ورغی. منیره که رښتیا درته ووایم نن ډېر درته خفه شوم خو ښه شو چې پیکه په خیر تېره شوه. هو ولې ښه شو چې تره مې راغی او زه یې له اوبو راویستلم خو زما یو بوټ ډنډ کې ډوب او ورک شو. ځه خیر دی منیره شکر چې ته ښه یې. نور بوټونه خو به لرې؟ نور بوټونه مې شته خو دغو بوټونو په څېر خوای نه دي. کاشکې مې هغه بوټ په اوبو کې نه وای ورک شوی. ښه شو چې خوای بوټ یې ورک شو. اوس نو زه مسابقه ګټلی شم. څه دې ویل ولې؟ نه هیڅ ما ویل سبا مسابقې ته راځې او که نه؟ مسابقې ته حتما درځم که بوټونه مې نشته یو ښویه تخته مې جوړه کړې ده هغه راسره وړم. څه ښویه تخته هم لرې؟ هو ولې داسې حیران شوې ولې؟ څه نه هسې بیا زما کار خراب شو باید د دې تختې هم یوه چاره وکړم. ولې زه نه پوهېږم چې نن څنګه داسې له ځان سره بنګېږې خو سم وغږېږه. منیره ما ویل د کور ناستي نه څه نه جوړېږي. راځه د غره لمنې ته به لاړ شو. د هغه ځای واوره تر ډېره وخته کلکه وي هلته به تمرین وکړو که څنګه؟ یاره ولې زما د زړه خبره دې وکړه. زه به مې خپله ښویه تخته راسره واخلم. ځم خپله ښویه تخته مې راوړم. ښایزه نو ناوخته نه کې زر راځه. ولی سبا ته به همدې ځای ته راځو او مسابقه به وهو. ته صبر دا تخته به دلته کېږدم. دا لاس مې ډېر یخ شو. هو نن ډېر شمال لګېږي. ته راځه منیره یوه شېبه به لاس ګرم کړو بیا به خویندکو وهو. سمه ده. هو دا خو د سپیانو غږ دی. همدا یې ښه وخت دی. هله منیره چې سپیان راغلل منډه کړه. ته صبر زه مې ښویه تخته راسره واخلم. تخته پرېږده سپیان راورسېدل. هله رامنډه کړه تښته ژر شه. وی اکا هغوی لکه چې سپیانو وخوړل سپیانو. د سپیو غپا ډېره لرې وه خو ولي ویل چې سپیان دوی پسې منډې وروهي. دواړو د خویندک وهلو تختې هلته پرېښودلې. منیر مخکې و خو ولي بیرته ور وګرځېد او د منیر تخته یې تر واورې لاندې کړه او خپله یې کور ته یوړه. خاکه منیر بیا څه وکړل څه؟ توتي شیبه وروسته منیر غذای ته ورغی خو تخته یې پیدا نه کړه. ډېر خفه شو او بیرته کور ته لاړ. له ځان سره یې وویل چې اوس نو مسابقه نشي ګټلی. څه ځنډ نه وروسته ولي غذای ته ورغی. هغه خو د منیر تخته تر واورې لاندې کړې وه. هغه تخته یې له واورې راویستله او کور ته یې ورسره یوړه. په سبا ورځ ټول همزولي د غره لمنې ته لاړل. نن مسابقه زه حتما ګټم. د منیر نه مې چې کومه د خویندک تخته پټه کړه ډېره ښویه ده چې اوس مې ونه ویني دلته به یې پټه کېدم. ولې ته خو بیا وخته راغلی آفرین. هو منیره ښه شو چې راغلې. هغه دي نور حفظالله هم را روان دي. ولې زړه مې نه کېده چې نن مسابقې ته راشم ځکه ښویه تخته او بوټونه نه لرم. منیره زړه مې راته وایي نننۍ مسابقه به حتما زه ګټم. هغه د ریفري هم راغی. هلکانو ځانونه مو تیار کړئ. ځئ نو پاس د غونډۍ سر ته وخېږئ او خویندک ووایئ. هر څوک چې مخکې شو هغه ته جایزه هم ورکوو. اوف تل به زه له هلکانو نه مخکې کېدلم. نه پوهېږم چې نن به څه پېښ شي. دا تخته به داسې پټه ونیسم چې منیر یې ونه ویني. ځئ نو مسابقه پیلېږي. 1 2 3. اوف دا تخته دې واورې په سر نه ځي. اوف ټول رانه مخکې شول. وای ژوبه شوم خاله. وی ولي خو وغورځېد. صبر مرسته ورسره وکړم. راکه لاس دې خوږ شوی.
نه نه ښه یم منیره. اوهو دا تخته خو زما ده، دا دلته څه کوي؟ نه پوهېږم دغلته پرته وه. ته صبر ریفري ته ووایه. خیر دی اکا یو ځل بله وار راکړه، زما تخته اوس پیدا شوه. سمه ده خو دا ځل پلمې نه منل کیږي. هلکانو یو ځل بیا هم خویندک ووهئ. اوهو منیر خو تر ټولو هلکانو مخکې شو. آفرین. شاباس منیره شاباس، تا ډېر ښه خویندک ووهه، ونه لوېدې. تر ټولو مخکې سوې. په جایزه کې دا یوه جوړه ښکلې موزې درکوم. واخله. خیر یوسې اکا. منیره نو ته دا خویندک چیرې زده کړ؟ ما به هر ورځ تمرین کوو او ښه یخملک وهل مې زده کړل. دا دی نن مې مسابقه هم وګټله. ډېره بښنه غواړم منیره، تېره ورځ د چې بوټ ورک شو ډېر خوښ شوم. بیا مې د خویندک تخته په یو چل درنه پټه کړه تر څو مسابقه وګټم، خو مې نه شوه کړلی. ولې دې داسې وکړل؟ د دې پر ځای به د لمانه د خویندک وهلو چل زده کړی و. تا داسې راسره وکړل؟ ما فکر کوه چې خبره په ښویې بوټانو او ښویې تخته کې ده، خو پوه نه وم چې هر کار یو هنر یا چل غواړي. دا د ځان مې هم ژوبل کړ او جایزه مې ونه ګټله. اوف او توتی منیر له خویندک سره ډیره مینه درلودله. زحمت یې ایست. هغه دی اخرم د کلي له هلکانو مخکې شو او جایزه یې وګټله. خو ولې د خویندک چل نه زده کوو؟ تل به یې منیر ته ستونزې جوړولې. ستونزې هغه دی اخرم ولي مسابقه وبایلله او ځان یې ژوبل کړ. اکا زه اوس ځم او له ښارونو د ځالې جوړول زده کوم. ځالې جوړول ډېر ښه کوې زما هوښیاره توتي. ځان والا دې مل شه. د خدای په امان اکا. ګرانه همزولو، دا کیسه مو چې واورېده د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې نصرت الله صمیم لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.